سلامونه لیدونکو، هیله یم روغ جوړ به یاست. نن غواړم چې د برازیل د بشردوستانه ویزا په اړوند یو څه وضاحت درکړمه. ځینې یوټیوبران یا هغه کسان چې په یوټیوب کې ویډیو اپلوډ کوي د برازیل د بشردوستانه ویزا په اړوند یو څه نوي معلومات دا خپاره کړي دي چې د برازیل دغه بشردوستانه ویزا ته د نوملیکنې پروسه شروع شوې ده او دغه اړوند بیا درې ایمیلونه د معرفي کړي دي چې دې ایمیلونو ته تاسو خپل اسناد ولیږئ او تاسو ورته ایمیل وکړئ ترڅو تاسو نوره پروسه مخته یوسي. نو زه په دې اړوند باندې نن تاسو وضاحت درکوم. تاسو لپاره دا درې پوښتنې زه جوابوم چې آیا رښتیا دا پروسه شروع شوې ده که یا، او څه وخت به شروع کیږي، او څنګه کولی شو چې تاسو دقیق خبر ترلاسه کړئ. د برازیل د دې بشردوستانه ویزا په اړه کوم نوي معلومات چې رالو یو 4 ورځې مخکې دغه په تړاو باندې ما خپله ویډیو ریکارډ کړې وه چې زما په یوټیوب چینل کې شته چې دوی کوم خبر نشر کړی ده. نو نن تاسو ته دا وضاحت درکوم چې آیا تاسو په کومو سرچینو باندې باور وکړئ او تاسو لپاره باید کوم دلیل اوسیږي چې تاسو په دې مطمئن سئ چې موږ د ایمیلو ته یا د ادارو ته موږ خپل اسناد ولیږو ترڅو په دې باندې موږ مطمئن سو چې دغه زموږ نوملیکنه یو صحیح، یو موثقې، یو باوري سرچینې ته زموږ نوملیکنه سوې ده. په دې خاطر دا ویډیو ریکارډ کوم چې ډیری دوستان شاید داسې یو محرم اسناد داسې ادارو ته ولیږي چې خدای مکاغه د دې لپاره بیا بله ورځ کوم جنجال پیښ نسي او یا د دې لپاره د دې په ځای چې ګټه وکړي کوم تاوان ونه کړي. نو زه په دې تړاو باندې د برازیل د رسمي ویب سایټ په تاسو ته درښیم چې آیا دی رښتیا هم په دې اړه کوم وضاحت ورکړی ده که یا. په دې تړاو ما تیره ویډیو ریکارډ کړې وه چې د برازیل هیواد 3-4 ورځې مخکې په خپل رسمي ویب سایټ کې په وزارت خارجې په ویب سایټ کې خپله نوې خبرتیا خپره کړې وه د افغانستان په تړاو باندې چې هغه کسان چې د 2023 کال د نومبر په اوله باندې کوم اپلیکیشن یا اپلای چې د بشردوستانه ویزاو ته کړي دي هغه ټول تکمیل سوي دي او د دې نه وروسته موږ د ایمیل له لارې یا کومه بله مرجع نه لرو چې موږ ته اپلای وکړي، خو موږ به د تاسو لپاره هغه بشردوستانه یا هیومینیټیرین ادارې چې په برازیل کې کار کوي هغه به درته معرفي کړو. تاسو کولی شئ د هغو له لارې تاسو خپله نوملیکنه څنګه کوئ دغه کوئ ولیږئ. او دلته ویلي م دي چې د هغو هیومینیټیرین دغو معلومات یا هغو ادارو نومان به موږ ډېر زر تاسو ته څنګه کو خپاره کو. نو ځینې یوټیوب چینلونه راجګ سوي دي چې د 2023 کال لپاره چې کوم ادارې معرفي کړې وي برازیل هیواد هغه یې راخیستې دي، اوس بیا په هغو باندې دی ویډیو ریکارډ کړې ده او تاسو ته ویل دي چې راځئ تاسو بیا د ایمیلو ته یا د ادارو ته نوملیکنه وکړئ یا خپل اسناد ورته ولیږئ. نو دغه رسمي ویب سایټ ده کله چې نوی خبر د دې بشردوستانه ویزو په اړه باندې راسي نو هغه په دې رسمي ویب سایټ کې خپریږي که موږ که نور دوستانو ترڅو چې دغه خبر تاسو د دې رسمي ویب سایټ نه وي نشر کړی نو په هغو ایمیلو باندې په هغو فارمو باندې چې تاسو ته یې نشر کړي دي هغو باندې هیڅ کله تاسو باور مه کوئ. او دلته تاسو ته خپله ویل دي چې دغه خبرتیا چې دی د 2025 کال د جنوري په 29 تاریخ باندې خپره سوې وه، تر اوسه پورې په دې ویب سایټ هیڅ اپډیټ نسته. نو دوی ویلي دي چې موږ به ډېر زر په دې وتوانیږو چې هغه ادارې چې تاسو ته موږ معرفي کوو هغه معلومات به موږ ډېر زر له خپل ویب سایټو څخه خپاره کړو. دغه هم د دې هغه د وزارت عدلیې ویب سایټ ده. ګوره په 2023 کې دی دغه درې ادارې معرفي کړي دي چې تاسو دغو درې ادارو ته اسنادونه ولیږئ، خو اوس یې ویل دي چې دغه درې ادارې له موږ سره خلاصې سوي دي. نو تاسو موږ چې هر کله تاسو ته نوي خبر نشر کړو نو دلته به موږ هغه ارګنایزیشنونه درته معرفي کړو چې هغه زموږ لپاره څنګه دي اوس تاسو ورته نوملیکنه کوئ سئ. دا اپډیټ 2023 کال لپاره دی. بیا ځینې کسان راجګ سوي تاسو ته دغه درې ایمیلونه معرفي کړي دي چې دې ته تاسو نوملیکنه وکړئ. یو چې دی دغه اول ویب سایټ ایمیل ادرس دی، بیا دا دویم دی او دریم فناګاف نامو ده او دغه د دې ادارو دغه ویب سایټونه دي چې ما تاسو ته راخیستي. تاسو هم کولی شئ چې دلته ورسئ
او معلومات ترلاسه کړئ. ځینې یوټیوب چینلونو خو بیخي داسې یو فارم، یو ګوګل فارم یې تاسو ته ښودلی دی چې تاسو پناهګاه ته ایمیل وکړو او هغو تاسو ته بیا بیرته جواب درکړو. تاسو ته ویل چې په دې کې تاسو خپل معلومات له موږ سره شریک کړئ. نو زه درته وایم تر څو پورې چې له دې رسمي ادرسونو څخه د برازیل کوم رسمي خبر نه وي شریک سوی، هغه معلومات چې په یوټیوب باندې د دې ایمیلو اړوند نشر کیږي، لطفا خپل شخصي اسناد او هغه محرم اسناد او هغه محرم معلومات چې تاسو لرئ دغه ادرسو ته یې مه لیږئ تر څو پورې چې برازیل په خپل رسمي ویب سایټ کې اعلان نه وي کړی. نو دغه ویډیو ما مهمه وګڼله چې د هغو ورونو لپاره یې ریکارډ کړم چې هغه په دې برخه کې دې ویزاو ته منتظر دي. نو دغه ویزاوې شاید د فبروري میاشتې تر پایه پورې د اعلان کړي. نو که کله چې نوې ادارې ارګنایزیشن یا هغه ادارې یا هغه ایمیلونه چې تاسو ته دوی معرفي کړو برازیل، نو زه کوشش کوم چې په هغو لپاره هم بیا تاسو ته زه ویډیویي لارښود ریکارډ کړم او په یوټیوب چینل باندې خپور کړم. نو دا زما لخوا معلومات چې له هغو دوستانو چې هغو لپاره به اندېښنې وي یا به دې ایمیلو ته دوی شاید رسمي اسناد لیږل یا کوم محرم اسناد یې لیږل، نو لطفا له داسې ویډیوونه او له داسې ایمیلونو څخه تاسو ډډه وکړئ. نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله د برازیل د دې نوي ایمیلو یا د نویو ادارو چې دوی معرفي کوي د بشر